د یونیسف اداره وايي افغانستان کې شاوخوا 550,000 ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي د شری ناروغۍ خپرېدو مخنیوي لپاره ټاکل شوي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین تطبیق کړي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ټاکل شوي په دغه کمپاین کې د افغانستان په 9 مرکزي ولایتونو کې 550,000 ماشومان واکسین شي. د ملګرو ملتونو د یاد بنسټ د معلوماتو په اساس دغه کمپاین د روغتیايي نړیوال سازمان په همکارۍ او جاپان حکومت په مالي ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف هیله ښودلې چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د شری ناروغۍ خپرېدو مخه ونیول شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت هم په دغه هیواد کې د شری ناروغۍ پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې روان کال د دغه ناروغۍ پیښې 2 برابره شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د روان کال د جنورۍ میاشتې له پیل څخه بیا د مارچ میاشتې تر پای پورې په 23 ولایتونو کې د شری ناروغۍ 25,215 پیښې ثبت شوي چې له دغه شمېر څخه 180 ناروغان ورڅخه مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان هم تر دې مخکې په افغانستان کې د شری ناروغۍ پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه.